د اتل شاپور زدران مړینه او غبرګونونه دا چې د اشرف غني ترڅنګ نورو څه ویلي نو ویډیو تر پای وګورئ. د افغانستان د کرکټ پیژندل شوې څیره شاپور زدران د ورپېښې ناروغۍ له امله د هندوستان یو روغتون کې ومړ. الله جل جلاله دې جنت ور په برخه کړي او کورنۍ ته د زړه صبر. پخواني ولسمشر اشرف غني لیکلي د افغانستان کرکټ کورنۍ د شاپور زدران عزیزانو او مینوالو ته د ورزشي ویاړونو د دغه دنګ چنار په پریوتلو خپلې ژورې خواخوږۍ رسوم. د شاپور مړینې زموږ کرکټ بې دغه ستوري او ډیری ځوانان چې هغه ته د بیلګې په سترګه کتل بې دغه سیوري کړل. هغه په سختو ورځو کې په خپلو غورو لوبو زموږ ولس ته ویاړونه راوړل او څه باندې ولسي افغانانو ته په خپلو بریاوو خوښۍ وبخلې. د هغه مړینه د افغانستان د کرکټ دلې لوبې ته لوی زیان دی. کورنۍ ته د الله جل جلاله د زړه صبر وکړي او هغه ته د اوږدې ناروغۍ دردونه او زجرونه او افغان ملت ته ګټلي ویاړونه د مغفرت وسیله کړي. د هغه نوم دې زموږ د اوسنیو او راتلونکو نورو ستورو په بریاوو کې لا وځلیږي. د ټولو ورتګ لوی څښتنده دی. هندي مبصر لیکلي د شاپور زدران د مړینې خبر په رښتیا ډیر خواشینونکی دی. هغه د افغانستان د کرکټ د نړیوال پرمختګ له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه و او د کرکټ د لوبې او د افغان ملي لوبډلې په سفر کې ارزښتناکه ونډه لرله چې تل به په درناوي یادیږي. هغه خپل ژوند کرکټ ته وقف کړی و او د افغانستان د کرکټ لپاره نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړل. د هغه کورنۍ دوستانو او د افغانستان د کرکټ ټولې کورنۍ ته له زړه څخه ژورې خواخوږي وړاندې کوم. د افغان حکومت بیان لیکلي د هېواد د کرکټ ملي لوبډلې د پخواني او نامتو توپ اچونکي شاپور زدران د مړینې خبر خپه او خواشینی کړو. نوموړي د افغانستان د کرکټ په تاریخ او د ورزش په ډګر کې د هېواد په ځلېدلو کې بې ساري او نه هېرېدونکي خدمتونه کړي چې مړینه د هېواد د ورزش د کهول لپاره یوه لویه ضایعه ده. د خپلې خواخوږۍ او تسلیت مراتب د ارواښاد محترمې کورنۍ د کرکټ بورډ ادارې او د نوموړي ټولو مینوالو ته وړاندې کوم. الله تعالی دې ښاغلي زدران ته فردوس جنت نصیب کړي او کورنۍ ته د جمیل صبر په برخه کړي. روح ښاد او یاد تل پاتې. د پاکستان پخواني لوبغاړي جنید خان لیکلي شاپور زدران یو ډیر ښه انسان و. دا رښتیا هم ډیر د افسوس وړ خبره دی. الله تعالی دې هغه ته په جنت الفردوس کې لوړ مقام ورکړي او کورنۍ خپلوانو او مینوالو ته د زړه صبر او زغم ور په برخه کړي. په خپلو دعاو کې یاد ساتئ. حامد کرزي لیکلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پیاوړي لوبغاړي شاپور زدران د مړینې خبر ډیر خواشینی کړم. مرحوم شاپور زدران د هېواد د کرکټ له لومړنیو ستورو څخه و. د ملي لوبډلې د پیاوړتیا لپاره نه هېرېدونکې هڅې وکړې او د افغانستان د کرکټ ټیم په ځلولو کې یادېدونکي کارنامې ترسره کړي دي. د خپلې ژورې خواشینۍ او غم شریکۍ مراتب د کورنۍ دوستانو او ټولو هېوادوالو ته وړاندې کوم. د لوی خدای جل جلاله له دربار مرحوم ته د جنت او کورنۍ ته د زغم او جمیل صبر استدعا کوم.